اشرف غني ته نږدې سرچینې وایي غني 13 کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ په موږ کړئ تازه او مهم خبر ته. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د مهال 13 کلن دور ته په ځانګړې کتنه بوخت دی. د محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورې د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤل محبوب شاه محبوب ویلي غني د وطن حالات له نږدې څاري او ټول ملاقاتونه او اړیکې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک عرف او اصولو له مخې تنظیمیږي. ښاغلي محبوب تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه هغه وضع بې اساسه بللې چې ګواکې محمد اشرف غني نظربند دی. خپله ښاغلي غني پخوا ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې دی او د افغانستان او له کابله د وتلو په اړه جزئیات به له ولس سره شریکوي. نوموړي له وتلو وروسته تر اوسه څو ځله یوازې پر ټویټر پیغامونه ورکړي دي. بل لور ته طالبان وایي هغه کسان مو نیولي چې سرخرود ولسوالۍ کې پر واده ډزې کړي. طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې د دوی له نومه یې ناوړه استفاده کړې او د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلال کریمي تېر ماخوستن ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکي 3 تنه وو چې له واده والو سره یې شخصي دښمني درلوده. کریمي وایي د دې پیښې په تړاو 2 تنه نیول شوي دي. یو کس چې تښتېدلی د هغه تعقیب روان دی. هیله ده ژر به ونیول شي. د پیښې عاملینو د اسلامي امارت له نومه په بد استفادې شخصي دښمني بللې. د شریعت منګولو ته به وسپارل شول. دا قضیه به تر پایه تعقیب شي. کریمي په وینا د ډزو کې 3 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پرون ځایي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې چې په لوړ غږ موسیقي پکې غږول کېده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.